المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دا أمير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمه الله حالات اغم ذکر کول چې د دنیا لوی محدثین هغه د علم ته محتاجو او دغه رنګه د قتيبه رحمه الله په روایت کې راځي هغه نه یو ځل چې د یو مسلې تپوس وکړو د طلاق مسله و په دې کې یو د امام بخاري راغو ناغو ته فرمایل قتيبة بن سعيد رحمه الله ویل ما پرې د دې مسلې تپوس زمانه مکه او غسایل ته وی دغه دیتا ته امام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهوي او علي بن المديني دا دغه زماني لوی ائمه دي محدثین او د امام بخاري استادان دي امام بخاري ته د درې امامانو نوم واخسته وی دغه دی احمد بن حنبل امراغو اسحاق بن راهوي امراغو علي بن المديني امراغو امام بخاري یادو وی دنه تپوس وکا او دغه رنګه د په باره کې راځي وی امام بخاري رحمت الله علیه تعالی رب العالمین په هغه زمانه علما باندې داسې فضیلت ورکړو لکه الله رب العالمین چې فضیلت سړو ته ورکړي په زنانو باندې او د باره کې علما ویلي چې هو آیه من آیات الله يمشي على ظهر الارض دا د الله رب العالمین د نخونه یو لوی نخه ده چې په دې ځمکه باندې ګرځي ځکه چې الله رب العالمین ناشنا علم او عجیب قوت حافظه دی انسان لور کړی ده دا رنګ بعض علما به د باره کې ویلي چې کأنه لم يخلق الا للحديث گویا کې د امام بخاري نه پیدا کړی شوی مګر د حدیثو د پاره پیدا کړی شوی دی دام د دې فن د پاره الله رب العالمین پیدا کړی دی چې د په باب د حدیث کې خدمت وکړي د امت امام بخاري رحمت الله علیه مبارک کې داغه چې کوم د شاګردانو طبقات دی پرون مونږ ویلو چې دا مونږ ذکر کوو د شاګردانو یو درې طبقات د امام بخاري رحمت الله علیه امام بخاري شاګردان وخت په زرګونو تعداد کې دي لکه مخکې دا تیر شو تقریبا 90,000 کسان 90,000 کسان خو ته دا الجامع الصحيح دایته روایت کړو یو امام داری قطنی رحمت الله علیه په دی باندې مستقل یو تصنیف هغه کړي کتاب پاغي کې د شاګردانو تذکرہ کړی ده دلته کې بعضی ذکر کیږي چې هغه تقریبا 3 طبقات دي هغه ته د امام بخاري شاګردان تقسیمېږي اوله طبقه د امام بخاري رحمه الله غو استادان چومه استادانو بیرته شاګردانمو او امام بخاري رحمت الله علیه دا غوینه حدیث زده کړیو خو غوی بیرته را لګیدلی د استادان د امام بخاري رحمت الله علیه نه احادیث روایت کړیو باقي کې عبد الله ابن محمد المسندي دی بل عبد الله ابن منير دی بل اسحاق ابن احمد ابن خلف السرماري دی او بل محمد ابن خلف ابن قتيبه دی رحمهم الله دا غيوا اولنی طبقه ده د شاګردانو او دا به خپل زمانه کې لوی ائمه دي د حدیثو د شاګردان دویمه طبقه د امام بخاري د امزولو ده دای هم عصر او امزولي دي امام بخاري رحمت الله علیه په شاګردانو کې هغه کسان هم دي چې کوم د عصر کسان دي په دې کې امام ابو زرعه الرازي رحمه الله امام ابو زرعه په خپل امام المحدثين دي دغه رنګ امام ابو حاتم الرازي او امام ابراهيم بن اسحاق الحربي ابو بكر بن ابي عاصم موسى بن هارون الحمال محمد بن عبد الله بن مطين اسحاق بن احمد بن زيرك الفارسي محمد بن قتيبة البخاري او ابو بكر اعين رحمهم الله
دا د هغه دویمې طبقې شاګردان دي. په درېیمه طبقه کې بیا د خالص شاګردان داخل دي چې دوی د امام بخاري رحمت الله علیه نه روایات کړي دي او دا لوی لوی محدثین او حفاظ الحدیث دي. بعضې پکې دي د هغوی نومونه هغه دا دي: صالح بن محمد جزره او ابوالحسین مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله، امام مسلم باندې چې کوم مشهور دی، او ابوالفضل احمد بن سلمه، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه، قاسم بن زكريا، او محمد بن عبد الله الحضرمي، او محمد بن نصر المروزي، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي. دا امام نسائی چې کوم دی مشهور امام دی او کتب سته کې د کتاب هم داخل دی. دغه رنګ امام ترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، او حاشد بن اسماعيل، او حسين بن محمد قباني، او ابو حامد اعمش رحمهم الله. د شنور ګڼ شاګردان دي. بیا د امام بخاري رحمت الله علیه چې کوم شاګردان دي دا په باب د احادیثو کې د دنیا عظیم امامان دي. نو د لوی عظیم امامان او محدثین او استاد د امام بخاري چې په دنیا کې هغوی ته الله رب العالمین په باب د علم کې لوی شهرت ورک، د په شاګردانو کې چې کوم دي خاص کر امام مسلم رحمت الله علیه چې صحیح مسلم لیکلی دی، او دغه رنګ امام نسائی رحمت الله علیه چې کتب سته کې دغه کتاب داخل دی، او دغه رنګ امام ترمذي، او دغه رنګ د کتاب السنه هغه مصنف محمد بن نصر المروزي رحمه الله. دغه رنګ د سنن دارمی مؤلف امام دارمی، او د صحیح ابن خزیمه مؤلف امام محمد بن اسحاق بن خزیمه رحمهم الله. دا هغه کسان دي چې د خپل زمانې ډېر لوی لوی ائمه دي او فقها هم دي او محدثین هم دي. دا د امام بخاري په شاګردانو کې دي. قوة الحفظ د امام بخاري رحمت الله علیه چې الله رب العالمین ناشنا حافظه ورکړې وه. مخکې تیر شو د وړوکوالي نه الله رب العالمین دله قوة الحفظ هغه ډېر ورکړه. دې وجې نه کله چې وایي محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله د سلیمان بن حرب رحمه الله خواته وی راغو، نو کله چې هغه د امام بخاري رحمت الله علیه د قوة الحفظ وکته او د ذهانت، نو هغه ویلې چې یو ورځ به د دې هلک ډېر لوی شهرت نصیب کیږي، ځکه چې دله الله رب العالمین ناشنا حافظه ورکړې ده، اخلاق یې ښکلي دي، او دغه رنګه د علم سره ډېر شغف دی. د امام بخاري رحمت الله علیه په باره کې راځي چې د مروي علاقې ته به دی تلو، دغه علما په مجلس کې به کېناسته. نو یو ورځ یې د څه خبره وکړه امام بخاري، نو څه ملګرو یې وخندل. نو په دې کې استاذ دې هلکانو ته وویل چې دې هلک پورې مه خاندئ، ځکه کیدای شي یو ورځ به داسې راځي چې دی به تاسو پورې وخاندي. د ده چې کومه حافظه ده او د ده کوم علم دی او دله الله رب العالمین کوم کمال ورکړی، نو وروستو زمانه کې دا ډېر غټ شخصیت جوړیږي. دارنګه د ده د زمانې محدثینو به دا ویلي چې موږ د ده په شان ذهین انسان نه دی لیدلی، او چې کله به یو کتاب په لاس کې راواخسته وبې کته نو به ورته بیا یادو. ډېرو خلکو د ده د حافظي امتحانونه مخستی دي، او په هغې کې چې دی دا مشهور واقعات دي چې د طبع خلکو احادیث د هغې سندونه او د هغې متن به ورته ګډ وډ کړو. د یو حدیث سند به راواخیست د بل متن سره به ولګولو، د بل حدیث متن به راواخیست بل سند سره به ولګو. او بیا به امام بخاري رحمت الله علیه یو کس ته په نمبر باندې د هغه د احادیثو تصحیح کوله چې تا هغه اولنی حدیث کم ذکر کو پای کې دا سند غلط و، دا د فلانی متن و، دویم چې د ذکر کو داسې و، دریم دا او څلورم دا. نو خلک وایي موږ به د دې حافظې ته چې کوم دی حیرانېدو. دې وجې نه اکثر به د لیکل هم نه کول. حاشد بن اسماعیل رحمه الله فرمایي کان یحفظ ما یسمع ولا یکتب، د به حفظ کول هغه څه چې اورېدل به لیکل به نه کول، بس په یاد به یادول احادیث.
الله رب العالمین ورته قوت الحفظ ډیر ورکړی و. د بصري د مشایخو خواته وی د لاړلو د هغې نه احادیث د کول د بصري په مجلس کې د احادیثو ناستو امام بخاري ملګرو لیکل کول د به لیکل نه کول. څو ورځې چې تېرې شوې وي د ملګرو ورته ویل چې ګوره هسې وخت ضایع کې هغوی دا خیال وګڼي داسې وزګاره خیل دی علم نه کوي ګنې د امام بخاري هسې وخت خپل ضایع کوي لیکل هم نه کوي سبق هم نه یادې نو ته څه دپاره راغلی ده ورته وایي غږ نه کوو چې څو ورځې تېرې شولې دوی ښه تنګ کړلو بار بار به هم دا خبرې کولې نو 14 ورځې بعدې دې کسانو ته ویلې چې تاسو څه لیکلي په دې کاپو کې خپلو کاپو ته ګورئ او پیښې کوي په ما باندې هغې خپلې کاپۍ راوښکلې او دې ورته په یادو باندې شروع شو. امام بخاري رحمت الله علیه ورته ویلې غوږ کېږدي تاسو ته زه څومره احادیث هم چې لیکلي دا 14 ورځې د دې د احادیث زما نه واورئ. په دې کې تقریبا هغوی په زرګونو احادیث لیکلي او دا ورته ټولو په ده په یادو باندې وویلې ځکه هغه زمانه کې به د احادیثو درس داسې نه و لکه زموږ په شان چې استاد به حدیث وایي بیا به تغییر الفاظو تشریح کړي او بیا به پکې احکام او بیا به پکې نکتې بیانوي نه دا به نه و بس صرف روایات به حدیث به استاد ویل چې سره به څومره احادیث او شاګردانو به زر زر لیکل نوټ کول به نو چې کله ورته د دې 14 ورځو دا ټول احادیث په یاد ویلې نو ملګري وایي موږ د دې حافظې ته حیران شو موږ به د وجه نه خپلو کاپو کې چې کومې غلطۍ رانه شوي هغه هم پکې ټیک کړلې بعضې ځای کې موږ نه څه لیکل پاتې شوي وي بعضې ځای کې څه غلطي شوې وه نو د حافظه دومره قوي وه چې موږ هغه خپلې کاپۍ د د وجې نه د هغې تصحیح وکړله. دغه رنګه د دې فن حدیث چې کوم لوی لوی ائمه استادانو هغه هم الله رب العالمین دته محتاج کړی. امام بخاري رحمت الله علیه د ده په استادانو کې محمد بن سلام رحمت الله علیه هغه فرمایي ځکه استادانو به هم ډېر احترام کولو ځکه د قابل شاګرد احترام پکاري نو په دې وجه باندې کله به چې وایي دا استادانو په مجلس کې دی ناستو کوم استاد به حدیث بیانو نو دته به مخ راواړو لکه د بعضې محدثینو نقل دی فتح بن نوح النشاپوري دا یو عالم دی هغه وایي زه د علي بن المدیني ملاقات ته لاړم. علي بن المدیني رحمه الله لوی محدث د امام بخاري استاذ ما چې کتل د امام بخاري او د استاذ د علي بن المدیني رحمت الله علیه نه ښي اړخ ته ناستو کله به هم چې علي بن المدیني رحمت الله علیه حدیث بیانولو نو په دې کې به د امام بخاري رحمت الله علیه د علمي قدر د وجې نه دته به مخ راواړولو چې مطلب دا دی زه دا حدیث صحیح ویم که څنګه چللی که څه خبرې ترې ووایه راته. دغه رنګه ابو عمر الخفاف رحمه الله هغه به وایي فرمایل وایي که چېرته امام بخاري رحمت الله علیه به په دې مخامخ دروازه باندې را داخل شو نو زه به په رعب کې راغلی وی چې کله به ما حدیث بیانولو نو زه به په رعب کې راتلم د ده نه چېرې دا هلک چې دی اگر چې زموږ شاګرد دی خو قابل ډېر دی زما نه کومه خطا ونه شي. او محمد بن سلام رحمت الله علیه دا خبره ذکر کوي چې امام بخاري رحمت الله علیه چې کله زما خواته به راتلو زه به ورته حیرانېدم او زه تر اوسه پورې د هغه د علم نه په رعب کې یم چې هسې نه په دې خبرو کې یا په روایتو کې رانه کومه خطایي ونه شي. نو داسې ډېر مجالس علمي هغې ته امام بخاري رحمت الله علیه هغه تللی دی خلکو امتحانونه په هغه وخت کې اخیستي دي او هغوی دا ویلي چې واقعي دا د فن امام دی. په سمرقند کې په دغه زمانه کې تقریبا 400 لوی لوی محدثینو کامل هغه د فن باندې چې مکمل عبور د فن حدیث چاته حاصلي هغه امامانو په سمرقند کې محدثین چې د هغه زمانې خلکو به دوی ته رجوع کوله په باب د احادیثو کې. امام بخاري رحمت الله علیه په باره کې دوی ته دا خبر را رسېدلی و چې دا ډېر مهارت دی د ده په علم حدیث کې. نو 9 ورځې او بل روایت کې 7 ورځې راځي یو هفتې مجلس یا بعض روایت کې 9 ورځې راځي علمي مجلس یې دې دپاره مقرر کړو چې د دې امام بخاري امتحان باخلو او دا په سونو علما موجودو محدثین په هغه زمانه کې لوی اجتماع و زمونږ د زمانې هلکه خلکو غټه اجتماع ده. نو دا
محدثین هم راغلي دي چې امام بخاري امتحان واخلي او مغالطه به ورکوله او ورسره ډیر نور علما او عوام هم راجمع شوي نو په دې کې چې دی وایي په دغه زمانه کې وایي د امتحان دپاره دا 400 محدثین ټول د امام بخاري دغه دپاره راغله لکه دې وخت کې څوک پی ایچ ډي کوي ام فل نو هغه خپل تیسز مقابله یې که نه چېرته درې 4 پروفیسران مخې ته ناست دي هغه هم صحیح خو بس هغه کوم کتاب چې د لیکلی په هغې کې تپوسونه کوي یا د کوم فن کې چې دی ام فل یا پی ایچ ډي کوي دا خپلې مقالې دفاع کوي نو دا خو څه دونه غټه خبره نه او دو ته مطالعه کړي او یو څو صفحې کتابي او دا خو د دنیا حدیث دي په دې باب کې دا تا ته په سونو علما راجمع شي دا ناشنا مقابله یي نو دې راولګېد دا محدثین امام بخاري سره دا کار وکړلو چې د اهل شام احادیث چې کوم روایات شامی روایات د اهل عراق د سندونو سره او د عراق د محدثینو روایات د شام والو د سندونو سره ګډ وډ کړه او دغه رنګه د اهل حجاز متنونه راواخسته د یمن والا د سندونو سره او د یمن متن راواخسته د حجاز د سندونو سره ګډ وډ یعنی د یو زید محدثینو روایت سند د غیر راواخسته او متن د بل زید محدثینو راواخسته د امام بخاری باندې پیش کول او امام بخاری رحمت الله علیه د ټول احادیث حقیقت تر ښکارک چې دا تاسو کوم سند ویلو سند د یمن ویلو روایت د حجاز دی دا سند چې دی د فلانی روایت دی دا سند د فلانی روایت دی او دغه رنګه دا سند چې دی شامی دی او دغه رنګه دا متن چې دی ول د عراقی دی یا دا سند عراقی دی دا متن دی ورله شامی ویلو د شام د محدثینو دومره الله رب العالمین دته انتهایی مهارت ورکړو نو تر اخره پورې چې د دې سمرقند دا ټول علما د دن عاجز شو نور لکه مغالطه د لنشو ورکول هر څومره کوشش وکړو د موږ خطا کو او موږ دی واړو راواړو چې په فن حدیث کې د سره مهارت شته وکنه نو د دې متعلق مولا علي قاری رحمت الله علیه بیا لیکي یو حنفي عالم دی هغه فرمای وی فما استطاعوا مع ذلك ان يتعلقوا عليه بسقطة لا في اسناده ولا في متن واذا سمرقند ولا پدې دغه نشو قادر نشو چې امام بخاری رحمت الله علیه هغه په یو سند کې راگیر کی یا په یو متن کې راگیر کی او د خطای ونیسي بالکل وسبر نشو په دې باندې مرقات کې دا خبره مولا علي قاری رحمت الله علیه ذکر کړی ده دیو جنا د امام ابن خزیمه رحمه الله چې دته امام الائمه ویل کېږي هغه فرمایلی دي ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل د اسمان د سرمنې د لاندې ما په حدیثو د نبی علیه السلام باندې اعلم او احفظ چې خپې پوهیږي او خیات کړي د محمد بن اسماعیل نه زیات څوک نه دی لیدلی د په شان ته علم د هیچا سره نه دا دومره انتهایی اوچت انسانو دیو جنا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي وای کچرته مونږ د سکارو کو چې یو دروازه را کولا وکړو او په هغې کې راولګېږو مونږ او د علماو د ائمو دغه راواخلو هغه صفتونه چې د امام بخاري په باره کې د هغوی څه خیالاتو نو دا چې کوم دی د دې نه به داسې یو دریاب جوړ شي چې بیا به غاړه نه معلومه معنا دا د په هغه زمانه کې علماو ډېر صفتونه کړي دي د دې علم ته ډېر زیات قایلو امام بخاری رحمت الله علیه باندې بیا دا طریقه د په اهل حق د امتحانات ډېر راځي نو په د باندې بیا امتحانات ډېر راغلي دي ناشنا امتحانات د دې مبارک خلک په تعصب کې واقع شو ځکه چې یو کشر کس یو الله ولدون علم ورکی او دومره مقبولیت نو خلک ورپسې بیا خبرې کوي څوک وایي د سره علم نشته او څوک وایي دی نه پوهېږي یوازې په زول به لګیایي څوک به څه وایي څوک به څه وایي نو په دې کې چې دی دو کسان ډېر مشهور دي چې د سره تعصب کړی دی یو محمد بن یحیی الذهلی رحمت الله علیه چې دی استاذ هم دی خو بس تعصب کې راغو خلکو به ورته غلطې خبرې وررسولې د دشمنۍ کړو بل دا چې امام بخاری کله خپل وطن ته راغو نو د امام زهلی درس کې مرګري کم شو مشر عالم خو کسانو ته کم شو ټول ته لاړ امام بخاری مجلس نو لکه هسې هغه حسد راغو او بل حریث بن ابي الورقاو دا یو بدعتي دم د امام بخاری سره ډېر حسد کړی دی
امام زهلی چې کوم دغه خلق ورته سي دروغ ویل چې امام بخاری وی چې لفظي بالقران مخلوق، دا چې په قران باندې کوم تلفظ کوم دا مخلوق دی. دا غي د امام بخاری رحمت الله علیه دې خبره غلطه توجیه کوله. دا قران تعبیر چې دا د خطای نه ډیره غټه خطای ته جوړ شي. مطلب دا یو انسان یو خبره کړي دا یو مطلب یو بل راولګي ته قران غلط تعبیر کوي لګي الکه چا چې قول کړي دا غنه چې کم دی تپوس وکا د څه کومه کوي چې ته د څه خبره پاغه پسې تړي چې ما لا يرضى به قائله چې قائل پر رضا نه دی قائل او چې د خبرې کوم ویون کې دی هغه ته دا مطلب نه اخلي او ته د خپل خېټه نه روباسي ته نه دا مطلب دی کنه. نو د امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې دا یو غلطه د دروغ پروپاګاندا دی مشهور کړه چې امام بخاری خو نعوذ بالله غني قران ته مخلوق وي. او امام بخاری په مجلس کې یو ځل یو کس ناستو بار بار دا ته پوښتنه کوي چې ته ماته وایې کنه چې قران مخلوق دی که غیر مخلوق دی. امام بخاری ول جواب نه ورکوي ځکه ته پته سړی خارختی دی د بای سړی د خارختی چې تانه د یو خبرې تپوس کوي ته ورله جواب ورکوي خو هغه ستا خبرې له غلط رنگ ورکوي. نو د څه کسته جواب ورکول پکار دی ستا خبرې په مقصد پوېږي نه د خپل خېټې نه ورته مقصدونه روباسي. نو بار بار چې دا تپوس وکړلو نو امام احمد بن عدی دا فرمایي چې دا سوال اصل کې دی سړی چې کو داسې په حسد باندې بناو ځکه امام بخاری جواب نه ورکاو خو اخر مجبور شه چې هغه نه پرې خو ده. نو امام بخاری وته ویلي چې یاد وساته زما جواب صحیح واوره القرآن كلام الله غير مخلوق وافعال العباد مخلوقه والامتحان بدعه. دا قرآن کریم د الله کلام دی دا مخلوق نه دی او پاتې شو د بندگانو افعال مخلوق دي او امتحانونه سما اخله امتحان د خلکو اخستل د بدعت دی بيزه امتحانونه اخستل دا تسکه لګي. نو امام بخاری رحمت الله علیه ورته واضح ویل چې قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی. او بدی کې سړی چې بار راوته پروپاګاندا شروع کړله چې وګوره کنه امام بخاری خو چې قرآن مخلوق دی هغه سویل او د عادت څخه جوړ کړ. امام بخاری وای نعوذ بالله چې قرآن مخلوق لکه اوس دی وخت خلک قسمه پروپاګاندا کوي چې بخاری وای چې دا چل امام بخاری په خپل کتاب کې دا لیکلی دا ورته ته سمو ګوره بیا به پوهش په خبره نه ابيزه پروپاګاندا نو بس دا یو پروپاګاندا چې دی خوراک کړل. نو دا خبره امام دغه تورسید محمد ابن یحیی الذهلی ته. امام زهلی ویلي چې یاره دا خو کوم دی ګوره امام بخاری خو بدعتي شوی دی نعوذ بالله جذبه کې راغی کنه مشرمو اواس یې مړه کې دا حسد راغلی چې ولې زمانه خلک کم شو د امام بخاری مجلس ته لاړ. نو بس هغه ویل یاره دا بخاری بدعتي دی وای نه به د سره څوک ناسته کوي او نه به د نه څوک حدیث نقل کوي او نه به سره خبرې کوي. نو مشر مولوی صاحب چې د کلی ویل خلک هم ته مجبور ای کنه دا قصه وکړه. او بلې دا ویلي چې ومن ذهب بعد مجلسنا هذا الى محمد بن اسماعيل فتهموه کڅوک زما د مجلس نه بعد لاړل چې دلته مانم سبق وي به د امام بخاری مجلس لمزي نو دا تهمتي کوي دا سړی به دا بم بدعتي دا به دغه مرګري. او بیا یو فرمایل چې فإنه لا يحضر مجلسه الا من كان على مثل مذهبه ځکه داغه مجلس ته ناظریږي مګر هغه څوک چې داغه په مذهب باندې. دا یو غلطه خبره ده وکړله. یو عالم خو بس په تعصب کې راشي انسان پرهیزګار سړی کله کله بس دغه ښکار شي د تعصب او د عناد ښکار شي. او بیا دا ویلي چې څوک د امام بخاری مجلس ته ځي زما مجلس نه پاسيږي ما ته نه کېنی درس. نو په دې کې وای خلک ویری د جدا مشر مولا دی مشر مولوی صاحب دی نو چا خلاف نشو کولای صرف دوه کسته پاسې دی ورته چې موږ ستا خبره نشو منلای مولوی صاحب ستا احترام په خپل ځای دی خو موږ د امام بخاری رحمت الله علیه د علم نزان نشو مستغنی کولای. هغه سره حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو امام مسلم او یو احمد ابن سلمہ دا چې کوم دی دا تیرا پاسې د د امام بخاری ملګرتیا وکړه او دغه رنګ نور د سره پاتې شو. او امام بخاری رحمت الله علیه له دا زور میوازي ورنک بلکې د یو بل اعلان اعلان امام زهلی دا وکړو چیرې په د خراسان کې به یا امام بخاری په د خار کې او یا به زیمه یا به دلته دی او یا به زیمه. مطلب دا چې دا د دې زینه زی نو په دې کې
هغه دا خبره وکړله چې لا یساکننی هذا الرجل فی البلد، چې زه په دې ښار کې همدا سړی به دلته نه یا به دې دلته او یا به زه دلته یم. ناشنا کار یې وکړلو، نور هم دغه ضد او عناد یې ښه ډېر کړلو. د بای سړی هسې د ضد او عناد له ډېره هوا ورکوي. نو امام بخاري رحمت الله علیه ویلي چې ګوره په ما باندې دا الزامونه لګېږي او د چا نوم به هغه نه اخسته. ناشنا انسان دا امام بخاري چا غیبت به نه کو، نه به د چا نوم اخسته. او دا امام زهلي خو یو ځل استاد هم تیر شوی، نو په دې وجه نوم به ول نه اخسته. خو دومره به د ځان د دفاع دپاره ویلي چې من زعم اني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. څوک چې دا خبره کوي زما باره کې چې ما دا خبره کړې چې لفظي بالقرآن مخلوق، چې زما الفاظ په قرآن باندې زما تلفظ کول دا مخلوق دی، دا سړی دروغجن دی، قرآن کریم ته ما مخلوق نه دی ویلی. او فإني لم أقله، ما دا خبره هم نه ده کړې، الا اني قلت، مگر ما دا خبره کړې چې افعال العباد مخلوقه، د بندگانو کارونه چې دا مخلوق دي. ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي کنه چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او تاسو کوم اعمال کوي هغه الله پیدا کړی دي. په دې کې امام بخاری رحمت الله علیه ډیر زیات چې دا اختلاف سیواش او پراپګانډي. نو امام بخاری رحمت الله علیه دعا وکړه تنگش او یې فرمایل وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. زه خپل معامله الله تسپارم او الله لیدونکی دی د بندگانو د حالات. او بیا او فرمایل یا الله ته په دې ګواشه چې زه خو دې نیشاپور ته چې راغلی وم او دلته دیره شوی وم ستا د دین د خدمت دپاره، نه د شر دپاره راغلی وم او نه د تکبر دپاره راغلی او نه دلته چې کوم دی ولا طلبا بریاسته، نه د دې ښار ریاست او مشري غواړم چې ګنې هسې ځان له شهرت او مشري ورکول غواړم، ستا د دین د خدمت دپاره راغلی وم. خو دا خلک دلته نه پرېږدي او پراپګنډې راپسې کوي، نو زه به د نیشاپور دا ښار پرېږدمه. بس په دې باندې د نیشاپور د علاقې به یې پرېښوده او لاړلو بخارا ته. بخارا ته چې لاړو نو هلته وایي خپل ښار ته چې کله تلو نو دا خلک ورته په میلونو باندې د لارو ته راوتي او تر دې پورې چې بعض ځایونو کې د استقبال دپاره په هغه زمانه کې خلکو ورته دا شامیاني او خیمې لګولې وې د استقبال دپاره، او بعضې ځایونو کې په ده باندې د درهم او دینار د هغه زمانې چې کومې اشرفۍ پیسې وې دا هم پرې وشیندلی شوې په امام بخاري باندې. خو چې کله هلته درس شروع کو د اهل حق باندې هر ځای کې امتحاني، دا به نه وی چې په ما به امتحان نه چې قرآن او حدیث خدمت دې کوو خامخا امتحاني. څه خلک به درپسې لګیایي خامخا، تنګۍ به دې، پریشانه کوي به دې، بدعتیان به کنی د بدعتیان نه غیر په دې مارګرو کې حاسدین حسد به سره کوي. حسد خو ډېره ناکاره بیماري ده والعیاذ بالله، الله یې زموږ حفاظت وکړي. نو بس خلک به قسم طریقو سره ستا دغه کوي، د بیزتۍ کوشش کوي. نو په دې کې چې دی امام بخاري چې هلته راړو هلته بل امتحان راغو، درس شروع کړو د حدیث. گورنر صاحب ورپسې اطلاع راولېږله، خالد بن احمد چې کومو د بخارا گورنرو هغه ورته ویلي امام بخاري ته چې ته د زما کور ته راځه او زما بچو ته او ما ته به په دغه کې چې دی په زما په محل کې به موږ ته د حدیث بیانې درس به راکړې. امام بخاري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زه دغه نه کوم، د علم تذلیل نه کوم، زه علم نه ذلیله کوم او نه د چا په دروازو باندې ګرځوم چې دا د گورنر صاحب دروازه ده او دا د وزیر اعلی صاحب دروازه ده او دا د پلانی دروازه ده. زه د علم بیزتی نه کوم، که ستا بچی حدیث د کوي ما ته به راځي، زه نه ورځم چې زه به ورپسې ګرځم په دروازو د خلکو باندې به د علم ګرځم. ځکه د علم عزت پکاري، علماو له دا نه پکار چې ځان سپکاوی د علم نه پکار. علم ډېر درون شی دی، درون مقام دی. په دې باندې ورسره د امیر حسد پیدا شه د گورنر، ځکه د گورنر او د حاکم خبره غلطه نه مانی چې تا باندې تکبر کوي، نخرې کوي، خپل کار به کوي. د سرکوزي زوی به یو لګی به دین ته به سپک ګوري او علماو ته به سپک ګوري او ته به لګی د خبرې ته به توجه ورکوي، هېڅ توجه له مه ورکوه. بیا بله اطلاع راولېږله گورنر په ده پسې چې زه داسې کار وکړه چې ته نه راځې زما کور ته او زما محل ته او زما بچو ته دلته سبق نه ښیې، زه به دا بچي در لېږم، خو زما د بچو دپاره خصوصي مقام تیار کړه. مطلب دا دی د عامو خلکو سره یې مه کېنوه په درس کې، عام شاګردانو ته جدا درس کوه او زما بچو ته جدا درس کوه. امام بخاري ورته وفرمایل چې زه په علم کې څوک خاص کوم نه، دا خصوصیت پکې تخصیص پکې زه نه کوم چې ستا بچو ته به لا خصوصي درسي او نور خلکو ته به عمومي درسي. ستا بچي به راځي او دقه عام خلک چې په کومه ځمکه ناست دي ماته په دقه ځمکه باندې به اوس راغویم کینی او همدغه درس کې به شرکت کوي، که د خوښه یې ښه ده
کنی نو زه علم کې تخصیص نه کوم. په دې باندې هغه غوسه ورغه او هغه راولګېد. امام بخاري رحمت الله علیه هغه چې کوم دی اډرې جاری کړلو او جلاوطن یې کړو او یو بدعتي مولا دغه ډیوټي ولګوله. دا بدعتي مولا چې و دا هر زمانه کې د درباریان مولانی د حکومتونو مدح وي او حکومتونه خوشحالي او دغه رنګه داسې خبرې کوه چې بس افسران دنه خوشحاله او دا غټ خلک دنه خوشحاله. د الله د رضا پروا مه ساته. او دا دې زمانه کې د پارټي بازي ډېره چې کوم پارټي حکومت غلط کار کوي قسم کار کوي خلک وي دا ښه کار ټول کارونه یې ښه دي وي قرآن ته به مران نه وي که زنا یې کول هم ته به دا سجدې لګولې ده خیر دی وي. دا د باطل پرستو طریقې غلامانه ذهن والا خلکو دا طریقې. نو په دې کې چې دی دا حریث بن ابي الورقا یو بدعتي مولا او د هم ډېرې پراپیګنډې کولې په امام بخاري بس. نو د ده ډیوټي دی ګورنر ولګوله چې امام بخاري دا وباسه له دې دغه نه بخاران یې وباسه. نو دی راولګېد دا ظالم او بدبخته او امام بخاري رحمت الله علیه د دغه نه وښکلو د بخارانه. امام بخاري رحمت الله علیه راولګېد او خیرې ورته وکړې دی ګورنر ته خیرې وکړلې او دغه رنګه دغه بدعتي مولا ته هم خیرې وکړلې. ګورنر الله رب العالمین ذلیله کړ. لږې ورځې بعد میاشت کې دنه ګورنري ختمه شوله او الله رب العالمین ذلیله کړ او بدنام شو په هغه عهدین هم چې کوم دی معزوله کړلی شو. ځکه علما او بیا محدثین دا د الله اولیای چې کله انسان د دې بددعا واخلي الله یې ذلیله کوي. من عادا لي ولیا فقد آذنته بالحرب. دا حدیث قدسی دی. الله رب العالمین فرمایي چا چې زما د یو دوست سره دشمنی وکړله زما د طرف نه ورسره د جنګ اعلان دی چې حق پرست عالمي قرآن او حدیث والی الله نه یریدونکې او تو سره هسې بې سزد او عناد کې نو الله به تا هلاکوي او الله به دې شرموي. او دغه بدعتي مولا چې مړ شه د ده په جنازه کې یو څو کسان به ولاړو او الله رب العالمین ډېر ذلیله کوي. بیا د هغې نه بعده امام بخاري رحمت الله علیه بیا له دې ځای نه روان شه او دغه ته تلو خپلواني و روژه مو را روانه و رمضان میاشت تنګ شو ډېر زیات. دعا یې وکړه اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک. یا الله دا ستا فراخه ځمکه په ما باندې نوره تنګه شوې ده او ما نور وفات کا ځان ته مې وغواړه یا الله. عجیبه خبره دا وه چې د امام بخاري رحمت الله علیه خپلوانو کره لاړو خرطنګ مقام ته او هلته دی دیره په رمضان کې د الله عبادت یې کو دغه دعا یې کوله چې زړه مې نور تنګ دی ځکه چې د خلکو را سره د دین په وجه باندې عناد دی او ضد دی. نو هسې نه چې زما دین خراب شي. دې وجې نه دا سوال چې چا کړی دی چېرې امام بخاري خپل حدیث راوړی چې د مرګ دعا به نه کوي نو د ولې د مرګ سوال کړی دی. او د هغې جواب دا دی چې حدیث کې د مرګ د سوال نه چې مانه راغلی د هغې مطلب دا دی چې دنیا یو امتحان د وجې نه مرګ مه غواړه. بیمار وي بېروزګاره وي یا در باندې څه قرضونه دي یا در باندې څه بل څه تکلیف راغو نو د مرګ سوال مه کوه. امتحانونه راځي دنیا کې خو په هغه وخت کې د مرګ سوال جایز دی چې کله انسان باندې دینی امتحان راشي او دین دی خرابېږي ځکه دین قیمتي دی د هر څه نه. او دا د نبی علیه السلام نه ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دعا کې نقل اوږده دعا ده او هغې کې دا الفاظ دی نبی علیه السلام فرمایي واذا اردت فتنه في قوم فاقبضني اليك غیر مفتون. یا الله چې کله تا اراده وکړه چې په یو قوم کې فتنه خورېږي او د خلکو دین خرابېږي نو یا الله ما د دنیا نه واخله بغیر د دینه چې په فتنه کې واقع شم دینه مخکې مې دنیا نه واخله وفات مې کړه. نو ګوره نبی علیه السلام خپله د فتنې نه د بچاو دپاره د مرګ سوال کړی دی. د دغه حدیث نه علما معلوموي چې د دنیا د وجې نه د دنیا د امتحان د وجې نه د مرګ سوال مه کوه. چې دین دې خرابېده بیا د مرګ سوال جایز دی دې دپاره چې دین دې خراب نشي. امام بخاري رحمت الله علیه وي دغه خپلوانو کره چې دی دغه وکړه د روژې تېره کړله دعاګانې کولې بیا په دې کې بیمار شولو دا دعا یې سیل که الله رب العالمین قبوله کړه چې ویل یا الله بس وامخله نور ځمکه را باندې تنګه شوله. او په دې کې چې دی وایي دونه د بیمارۍ کمزوری کړلو چې خلک راغه چې مونږ یې دغه ته ځان سره بوزو سمرقند ته ځان سره بوزو امام بخاري نو هغوی وله یو سورلۍ انتظام وکړو امام بخاري ته او دی پې سورولو خو د ډېر تکلیف او کمزورۍ د لاسه دی په سورلۍ باندې ونه شو کېناستلی او بیا واپس را کوز شو د هغې نه او دغه رنګه په یو کټ کې پرېوته او ویې ویل چې یاره زما بدن کې طاقت نشته په سورلۍ ټینګېدی نه شم ما پرېږدی. او بیا یې وصیت وکړلو
د حدیث مطابق څنګه چې دا حدیث راوړي کتاب الجنایز کې او دو فرمایل کفنونی فی ثلاثه اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه زه چې کله مړ شم ماله به درې کپړو کې سپینو کپړو کې کفن راکړي چې قمیص او عمامه به پکې نه وي ماله چې کوم دی درې کپړو کې د سنت مطابق کفن راکړي او په دې کې چې دی وایي دی به وفات شو د وړوکي اختر شپه وه سبا وړوکي اختر دی بس روجه تمامه شو سبا وړوکي اختر دی او د وړوکي اختر په ورځ باندې د جنازه شوې ده سبحان الله او د خاورو ته سپارلی شوی دی پیدا شوی چې امام بخاري رحمت الله علیه نو د جمعې ورځ وه او 14 تاریخ د شوال میاشت د وړوکي اختر میاشت هغه د وړوکي اختر 14 ورځ وه د جمعې ورځ هم د اختر ورځي او چې بیا وفات شوی په 256 هجري کې نو بیا هم چې دی د وړوکي اختر شپه ده او د وړوکي اختر په ورځ باندې دی دفن شو نو چې دنیا ته راتلو اختر و چې دنیا نه تلو اختر ځکه علم ډېر ناشنا پرېښود د دنیا ته امام بخاري رحمت الله علیه 14 ورځې کم 2 کاله د عمر دی 14 ورځې کم 2 کاله د امام بخاري رحمت الله علیه عمر دی او دغه رنګ د په باره کې دا خوب چی خوب نیک خوب حدیث کې راځي دا یو زیری خوب دغه نه دی دلیل نه بعضی خلک دا خوبونه د بعضی مولانو د انداز کې بیانې ته به چرته نوې وحی راغلی ده او اکثر دروغي او یو دای هغه چا خوب صحیح دی چې نبی علیہ السلام خوب کې ویني چاته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چهره مبارکه پوره معلومه وي دیو جن کچا وې دا وکړه چې ما پیغمبر خوب کې لیدل د تورته چې نبی علیہ السلام چهره مبارکه څنګه راغلی حدیث کې پته ورته نشته او بیا سټ غري دا دروغجن دی شیطان د نبی علیہ السلام چهره نشي جوړولای او دا دوه قدر کولای شي چې د بل چا چهره جوړه کی او ځان د سپینګری په شکل کې تا تراولي او تا ته وې نبی علیہ السلام دا دوه قدر کولای شي ټول محدثین دغه حدیث دلاندې داری کړي البته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهره نشي جوړولای دیو جن و چا چې دا دعوه کړه صحابو بم دا ویلي کچا دعوه کړه چې ما نبی علیہ السلام خوب کې لیدلې دي د نباول ته پوس د دې کېږي چې څنګه چهره یو هغه بیان کړه حلیه مبارکه بیان کړه که هغه شانه بیان کړه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په حدیثو کې څنګه راغلی ټیک کني دا کذاب دی بل د نبی علیہ السلام چاته په خوب کې راتلل په دې سره نه دین کمیږي نه زیاتیږي دین د نبی علیہ السلام په ژوند کې پوره شوی دی خوبونو ته حاجت نشته دی سدسی باندې چې اوس په نوې وحی راځي او ګینه تبه ګینه اوس نبی علیہ السلام راغو په خوب کې راته چې دا چل وکاو دا چل هغه په قران او حدیث کې خبره نه نبی علیہ السلام چاتم دا نه وای چې داغه دین پوره شوی دی الیوم اکملت اعلان شوی دی او دیني پوره راوړی دا اینه بعد نبی علیہ السلام په خوب کې چاته دا نه وای چې دا غینه زیات دی ورته د بل شی حکم کوي چې اوس دا وکاو نه دین پوره شوی خو د دې معنا دا شو نعوذ بالله چې ګینه مخ کې دین نیمګړی نبی علیہ السلام راوړی اوس په خوب کې پلانی خان تراغه وته چې دا کارم کوه خیر دی دا ټکه په کلامانه ګینه پاتې شو نعوذ بالله نو دا د خلکو غلط تصورات البته موږ د دې قایل یو کچا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې ولید او دغه حلیه مبارکه پوره پیژنې د حدیث پرانا کې او صد سه خوشاله یو خبره و نو بیا ټیک دا لکه امام بخاری رحمت الله علیه مبارک دا غ زمانی بعضی محدثین خوبونه ولید عبد الواحد ابن آدم رحمه الله غ فرمای و ما خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید صحابه کرام رضی الله عنهم سره ولاړ دي دسی ګورم لکه د چا په انتظار چی نو ما ورته ول جی سلام می عرض ک مالچی جی د چا په انتظار نو یې فرمایل انتظر محمد ابن اسماعیل زه د محمد ابن اسماعیل بخاری په انتظار باندې ما و چې ما معلومات وکړه نو دا په اقش په ما خوب لیدل او په کمش په باندې چې امام بخاری رحمت الله علیه وفات شوی او چې کله به ما رسته معلومات وکړه دا زما خوب په اقش په باندې مالی دل الغرض مقصد دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات نو هغه مخالفین عمر پسې بیا جړلې سترګونه وي اوخ کې بيدلې او دغه رنګه وې د قبر لبراتله او هغه کسان چې په جون کې د غیبتونه به کول او په د پسې به را دي بده ویلې و یغیب رست بیا معفین غختل د الله رب العالمین نه چې موږ ولید دي انسان سره دشمنی کړو او د دم مخالفت کړو ولی موږ دومره عناد د انسان سره کړو دا خوري روچت انسان او دا قانون دی اکثر چې کوم اهل حق ژوندۍ په ژوند کې څو قدر نه کوي ژوند کې اکثر خلک ورپسې کنځلې کوي او رد بدیم وي او ډېر مخالفت کوي خو چې کله بیا وفات شي خلکو له ارمان راشي بیا وایي هاي دا زه خو خالی شو دا خو ډېر لوی عالم او ژوند کې چاته احساس نه کیږي ژوند کې د یو انسان د موجودګۍ د وجه نه احساس چاته نه کیږي
خو چې کله انسان دنیا نه لاړ شي بیا ورته پته لګېږي چې د څومره لوی مقام او دا کومه خلا چې پاتې شوله د دې ډکولو لپاره اوس څوک نشته دی دا قانون دی الله رب العالمین دی زمونږ د دې محدثینو سره او دغه رنګ څومره چې د امت سلف تیر شوي دي ائمه کرام رحمهم الله صحابه کرام رضی الله عنهم او انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام د دې ټولو سره د الله رب العالمین زموږ په زړونو کې محبت پیدا کړي ځکه قانون دا دی حدیث کې راځي المرء مع من احب انسان به د قیامت پر ورځ د هغه چا ملګری دی چا سره چې محبت کړی دیو جن د مخکنو سلف سره محبت کول دا به لازم دي ائمه کرام چې څومره تیر شوي مجتهدین محدثین مفسرین دې سره موږ محبت کوو دا زموږ د دیني حصه ده او د ایماني حصه ده معصوم عن الخطا به نه ګڼو کېدای شي یو ځای کې به خطا شوي خو هغه به د هغوی اجتهادي خطایي په هغې هم الله هغوی له یو اجر ورکوي مجتهد چې حق ته ورسېږي دوه اجره دي چې خطا شي په خپل اجتهاد کې بیا هم یو اجر دی د الله اولیا دي موږ به سره محبت کوو او د دې دپاره د دې د تاریخ او حالات لوستل پکار دا زموږ دپاره یو عبرت دی چې دا هم زموږ په شان انسانانو د دین خدمت یې کړی دی امام بخاري رحمت الله علیه دا مختصر تاریخ موږ ذکر کړ سبا نه انشاءالله تعالی د کتاب آغاز به کېږي دویم جلد وروسته وایو انشاءالله لږ انتظار وکړئ سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک